په کابل ښار کې د عامه روغتیا وزارت له لوري له نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې لړۍ دوام لري. د همدې لړۍ په دوام د یاد وزارت لخوا شاوخوا 200 تنه روږدي کسان تر بشپړې درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو معین مولوي عبدالولي حقاني په همدې مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل دا نه یوازې یو طبي بریالیتوب دی بلکې یو اسلامي، افغاني، انساني، رواني او ملي بریا هم ګڼل کیږي. دا سفر یوازې د روغتون د دروازې تر شا پای ته نه رسیږي. موږ له ټولو درنو کورنیو، والدینو، خویندو، ورونو، علماو، ښوونکو او ټولنیزو مشرانو غوښتنه کوو چې تاسو باندې شفقت وکړي. په ورته مهال د نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې ملي برنامې رئیس مولوي انعام الله عمار وویل چې د دوی تر چتر لاندې اوس مهال 80 درملیز مرکزونه فعالیت لري. له دې جملې 46 مرکزونه د زیات عمر لرونکو کسانو، 14 د ښځو او نور د تنکیو ځوانانو لپاره ځانګړي شوي دي. بسترونو مجموعي ظرفیت په یو کال کې 4,600 بستر دی چې مجموعاً په هره دوره کې 4,418 ناروغان په کال کې ناروغان په هره دوره کې او په یو کال کې 4,600 ناروغان تداوي کیږي. له درملنې فارغ شوي کسان د روغتیا موندلو له امله خوشحاله دي او وایي چې د خپلو کورنیو غېږو ته بیرته ورګرځېدل د ژوند د نوي فصل پیل دی. هغوی د اسلامي امارت له روغتیایي خدماتو مننه کوي او د نشهیي توکو کارول یو ناسم تباه کوونکی عمل بولي. مدت 5 سال میشد که اوجده مواد مخدر بودم. حالا صورتم پاک شد. از امارات اسلامی بسیار تشکر میکنم. بسیار قدردان هستم. زما تداویر په کمپ جنگله کې کارمندانو او ډاکټرانو زمونږ خپل تداویر وکړ او خوشاله یم چې زه جوړ شوم. بیرته غواړم چې زه خپل کورنۍ ته روان شم. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 5 میاشتې وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت له لوري په کابل کې 150 تنه روږدي کسان تر 45 ورځني درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي وو.